نو ما خو نه دی کړی نو وایي ما نه دی کړی نو چا وکړو زه ما خدای شته السلام علیکم امید دی چې خبره تاسو ټول ته په یو نیو ولاګ کې هرکلی وایم نو راځئ چې نن ولاګ شروع کړو نن ولاګ شروع شو د شوټ ته ځای نه داسې خبره ده که نه چې نعیم دي راغلی دي او رمیز دي او شعیب دي ټول راغلي دي او مونږ نن د خپل نیو ویډیو شوټ کوو نو بس رالو ګورو که نه الله پاک ته دي زموږ پرون بل زموږ ته شوټ کې ډېرې زیاتې مسالې وي نن پکې داسې مساله راونوځي او زموږ شوټ په خیر خیریت باندې وشي او تاسو ته ویډیو تیاره کړو څنګه چل دی خیر ګرمي ډېره زیاته ده یاره ډېره زیاته ګرمي ده ویل که نه وایي کله به باران راځي کله به طوفان راځي کله به ګرمي کله به سړځي خو ته خپل محنت جاري ساتې هله تا ته کامیابي میلاږي کله چې ته بانه کوې نن چې تیاره ده سبا رڼا ده بل ورځ نور دی بل ورځ ګرمي ده بیا کامیابي نه حاصلېږي څوک چې هم کامیاب شوي دي دا هر څه یې دغه کړي دي پوځان یې برداشت کړي ګرمي سړځي هر څه نو مونږ هم اوس انشاءالله ګرمي سړځي برداشت کوو او ما ته یو کس څه وایي ستا ډېر زیات ویوز راځي نو مونږ ډېر محنت کړی نو ما دې قسمت خبره ده نو قسمت خبره نه ده وګوره په دې ګرمۍ کې مونږ لږې خولې را باندې بیږي ویډیو کو ورورې نو قسمت خبره ده قسمت هم لږ ډېر سات ورکوي خو چې ته محنت پکې شرط دی په هر کار کې چې که نه څنګه نعیم تاسو ته وي محنت شرط دی په دې ټایم کې تاسو وګورئ دومره سور نور دی که نه دا وینې او پرون لکه پرونه ورځ چې ده که نه نو زمونږ مشران وي مطلب زمیندار کوي که نه چې پرون اړ ختم شو نن چې دی که نه نو دې میاشت ته څه وي ورګه تو زما نه خو نوم هېر دی خو زما خیال ده په شکاله میاشت شروع شوه په دې ګرمي انتهایي زیاته وي لکه معمولي هم سړی هسې هم ناست وي که نه نو خواله به درنه وځي لږه نو ګرمي ډېره زیاته ده خو بیا هم مونږ خپل محنت جاري ساري ساتو او اوس په دې ټایم کې زمونږ د ویډیو یو پارټ له خیره سره ختم شو او تقریبا نه خو ټوله ویډیو پاتې ده که نه خو صرف لومبنی پارټ چې دی که نه ختم شو نوره ویډیو چې راغله زمونږ آوټډور ده اوس تقریبا 12 بجې دي او اوس په دې سرو غرمو کې مونږ کوزیږو ښکته روډ غاړې ته به ځو نور ویډیو چې ده که نه آوټډور ده په روډ کې ده او نن د جمعې ورځ هم ده نمانځله به تیم راځو لږ د وخته به راځو که نه چې دا یوه ویډیو وکړو بیا به راځو نو تاسو ځان سرکته بوځو راځئ دا وینئ مونږ اوس دې لوکیشن ته رالو نیو پارټ دپاره دومره تیز غرمه دي که نه چې ویلی درته نه شم ډېره زیاته ګرمي ده او اوس په دې ټایم کې زمونږ د ویډیو چې ښکته کوم پارټونه وو که نه هغه هم ختم شو ماسپښین مونځ د جمعې مونځ هم وکړو واپس رالو روټۍ موټۍ مو خوړه او نعیم دي غیر چاپېر ناست دي دمه کوي او چې دمه وکړو که نه انشاءالله بیا به وروستو مونږ نور ویډیو کوو تاسو چېرته ځئ ما هر څه به درته ښایو زمونږ سره اوسئ دلته راسره مه اوسئ په خپلو کورونو کې اوسئ خو لکه په ویډیو کې راسره یې ها دا اوس هغلته نعیم دي لګیا دي پته نه لګي نو ماشومانو سره ګیم یې جوړ کړی دی او مونږ انور ته ناست یو انور لږ ماتم شو بیا وځو چکر له او ویډیو له چېرته ځئ ما سټے ویت اس اوس داسې کار دی که نه تقریبا 5 بجې شوې او زمونږ ویډیو چې ده که نه نقاشي په دا اوس کار دی ته به دې طرف باندې موټر سایکل لوباسې هغه کار کوي چې نه خدای مني نه رسول مني دا زما ورونه دي په دې طرف دي موټر سایکل لوباسي دا وینئ تو دا وینئ ولې لار نشته دا دومره غټ ګیټ دی ته به دې لار راوباسي څه به که یاره زه به کم پویه کوم لکه وړوکی سړی پویه کي نو دا خو لوی لوی سړي دي داسې خبره ده که نه چې 5 بجې شوې اوس خپل ویډیو سټارټ هم دوباره واغستو اوس چې کوم باقي پارټونه دي که نه هغه به کوو تاسو ته بی ټي اس ښایو چېرته ځای ما امراد رالي نو چېرته ځای ما نو مونږ سره اوسئ راځئ بابا خیر علي واوړئ راځئ تا اوس مونږ ډرامه جوړو بابا زمونږ نن ویډیو
چې کنه هغه موږ په ډېر لوکیشنو کې وکړه مطلب په ډېر ځایونو کې وکړه سپاټون هم دلته پټو کې سم دلته په لارو کې وختیم تاسو ښکته بوسته کنه سب روډ کې سب دی اجرا کې سب هغه اجرا کې لکه مطلب نن ویډیو چې کنه یو خسره ګرمي ده نو ډېر زیات ستړي کړو اوس ما دیګر شو نور مکمل پرې ودا وینه اوس هم زمونږ ویډیو اخیری شاټ پاتې دی نه په دې ټایم کې خپل ګیټ اپ وکړو دا وینه او بس ویډیو له تیار دی دا اخیری شاټ اخلو او بیا غینه بعد ملاوي کو چرته ځای ما سټي وې دا ستوري ټوپونه وای اوس په دې ټایم کې زمونږ اخیری شاټ او شو ویډیو نیم دی مو رخصت کړو غوي لاړو او زه حارث ول داسې کار کو کنه دی وی راځو زو سرمننګ ټا چکر لګو موسم وی ګرمي ډیره زیاته حالت موسم خې کنه په لګاوا برا باندې ولګي نو مې زه چې زو چکر بولګو تاسو هم ځان سره بوزو راځه نو په دې ټیم کې مونږ هغه ځای ته ورسېدو کنه کوم چې تاسو ته ما ویلي چې زما اوس فیورټ شوی دی دې ځای ته ښکته چې ګیسټ هاوس ته وړکې غونډه کې دې ځای ته رالو خو بس تیاره ده دا وینې او نن څه چل دی بس عوام نشته خو خیر نو کتې کلي نه موسم ښه دی بس په دې ګټ باندې مې ځان دلته کینو او ښه پوره ساعت په دمه وکړو ماښام به بیا ځو تاسو ته به دې ځای راښکلا وښیو چېرته ځای ما د نن ورځې بلاګ په دې ځای باندې پای ته ورسېدو امید دی چې نن ورځې بلاګ به ستاسو خوښ شوی وي که چېرې خوښ شوی نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او د راروان بلاګ پورې خپل رول له اجازت ورکړئ د خپل ځان خیال ساتئ د خپل چاپېریال خیال ساتئ د لوی الله په امان